د بدن د دردونو او په ځانګړي ډول د سردرد د درملنې نبوي نسخه. یو ورځ یو صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغی او د بدن د درد شکایت یې وکړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل خپل لاس پر هغه ځای کېږده چې درد کوي او 3 ځله بسم الله ووایه او بیا 9 ځله دا کلمات ووایه: اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. دغه صحابي رضی الله عنه وایي ما هم همداسې وکړل نو الله تعالی ماته شفا راکړه. دا حدیث بخاری، مسلم، ابو داود او ترمذی څلورو معتبرو روایت کوونکو نقل کړی دی. دا هغه نسخه وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته وښوده. نو هر کله مو چې پر بدن یا په سر درد نو دغه کلمات پرې ووایي: 3 ځله بسم الله او 9 ځله دا کلمات: اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. دا کلمات یو ځل بیا تکراروم: اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر.